د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی. ټولو قدرمنو اورېدونکو او لیدونکو ته څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ او که څوک بیا موږ وروسته ګورئ، ټولو ته ډېر زیات سلامونه. د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست. ملګرو څنګه چې نن تاسو په دغه سلایډ کې ګورئ، دلته به ما لیکلي دي مقبول خان څوک دی او د دغه سره دغه یو انځور هم دی، لاندې د 3 نور انځورونه دي. دا به هم تاسو ته ښکاره کېږي چې دا د نمونې په ډول باندې ګل خانان خو ډیر دي، په زرونو په لکهاو دي، خو مګر دغه درې چې دي دا ډیر زیات مشهور ترینه دي او دا د ګلخانیزم لپاره کار کوي او ګلخانیزم چې دی هغه پروموټ کوي او په معاشره یا په ټولنه کې د ګلخانیزم لپاره د دوی هڅې روانې دي او دوی د پردو نه پیسې اخلي او دغه ګلخانیزم ته کار کوي چې پښتانه نورم د پنجاب په غلامۍ کې شي او پاکستانیت خپروي او پښتونولۍ خلاف خلک دي. نو دا به ان شاء الله تعالی په دې باندې به خبرې روانې، زه به سلایډونه ښکاره کوم، هغه به لولم تاسو ته، بیا به خپل نظر له تاسو سره شریکوم. نو اولنی سلایډ چې دی هغه دا دی، دې کې څنګه تاسو ته ښکاره کېږي، دې کې د ګل خان پیژندنه، یعنې چې دا ګل خان موږ وپېژنو چې دا ګل خان اصلا ویل کېږي چاته. ګل خان چې دی یو عام پښتني نوم دی، خو په ولسي اصطلاح کې هغه څوک چې پښتون دی خو د پښتنو د ژبې، کلتور او سیاست پر ځای د بل تابع وي. ګل خان په پنجابي میډیا او ډرامو کې چوکیدار، خانسامه او ډریور، ساده او بې عقل او د تهرګر کرکټرونو په بڼه ښودل کېږي. لکه که موږ تاسو وګورو چې کله د پنجاب هغه ډرامې ښکاره کېږي او پښتانه ورته ناست دي او هغه دغه 8 بجو یا 9 بجو کې به دغه ډرامې راتللې، نو په دغه کې بیا دا پښتانه چې دي دا به یا چوکیدار به چېرته یا به د بانک مخې ته ولاړ یا به یو چېرته ډریور یا به په یو کور کې خانسامه غوندې و پخلی به یې کوو. نو دا چې دي نو دغه د پښتنو دغه چې کرکټرونه چې به دا به ښکاره کول. بیا وروسته چې دی بیا به دا پښتانه داسې ښکاره کول دا ګل خانان چې دا ترهګر دي او دا چې دی ظالمان دي، وحشین دي، تعلیم پکې نشته دی، بې عقل دي. خو دا قسم په دوی باندې بیا هلته ډرامې به هم جوړولې او په دې باندې ډېرې ټوکې دي پنجابیانې کوي یو بل سره او چې کله بیا دغه مثالونه هم پکې ورکوي. ما یو ورځ یو پروګرام د دوی پنجابیانو په هغه په دغه یو تلویزیون کې ښکاره کوو، نو یو پنجابی راځي په لاس کې ورسره یو زنځیري، بیا ویله وایي زما یو پټان په کار دی په هغه دغه تلویزیون په دغه پروګرام کې وایي. نو دا پښتانه باید په دې پوه شوي وي چې پټان او دا زنځیر چې دا سړي په لاس کې دی، نو په دې زنځیر باندې خو یا خلک سپي تړي او یا چې دی غلام پې تړي. نو دا د دوی د پښتنو ته هغه دغه دی چې پښتنو ته یې ورکوي. خو زه ان شاء الله تعالی زه په خبرې کوم، لا روان دي خبرې، زه به دا بل سلایډ راواړوم. نو په دې کې چې دی دا چې دی دا دریم سلایډ چې دی دا د ګل خان نښې، په دې کې به څه نښې؟ نو د ګل خان نښې چې دی دا داسې دي چې دا د اردو عاشق په خپله ژبه پښتو شرمېدونکې، یعنې دا خو په انګریزي او اردو ژبه بیا ډېره خوښېږي. اردو ژبې ته به اسلامي ژبه وایي، خو مګر دغه ته چې دی پښتو ژبې ته که څوک د پښتو ژبې دپاره د حق غوښتنه کوي یا دغه کوي بیا به وایي دا تعصب خپروي. مګر خپله چې پاکستانیت او د اردو ژبې قومي بولي، دا قومیت نه دی، خو مګر که چېرته یو پښتون د پښتونخوا خبره کوي یا د خپل قوم خبره کوي یا د خپل وسایلو خبره کوي یا د خپل ژبه خبره کوي، بیا په هغه کې وایي دا وایي په اسلام کې ناروا کار دی یا حرام دی، ځکه دلته تاسې قوم او ژبه دغه کوئ پروموټ کوئ. خو مګر خپله چې دي هغه به هم دغه پاکستانیت پروموټ کوي او دغه د اردو ژبې لپاره به کار کوي او هغه به بیا ښه بلي، بیا به دا وایي دا قومي ژبه هم ده، په هغه وخت کې بیا حرامه نه ده. مګر چې کله کوم پښتون د پښتو ژبې خبره کوي بیا په هغه وخت کې وایي چې دا ښه کار نه دی. بل به څه کار کوي؟ دا به د پاکستانیت ریاست چې دی د پاکستاني ریاست د دې به ډېر سخت مدافع، مګر د پښتون قوم او افغان قوم به ډېر سخت نقادي نه. د پښتون افغان قوم به دا نقادي په هغې به همیشه نیوکې کوي، هغې ته به کنځل کوي، ځکه موږ په دې سوشل میډیاګانو باندې ګورو. مګر د پاکستانیت او د پاکستان ریاست د دې نه بیا سخته دغه کوي، ملاتړ به دې کوي. خو چې کله د پښتونخوا مسله راشي هلته به بیا دوی دغه غږ به هم کینی او بیا به په هغه وخت کې دوی خبرې نه کوي. دا به د پنجابي افسرانو به خدمتګار وي، افغان او پښتون قوم ته به پیغور کوونکي، د دې به دغه نښې. بل نښه بیا دا چې دا به د پښتون ولس وسایل، دا به داسې فکر کوي چې د پښتون ولس وسایل چې دي دا د پنجاب وي خو ګل خان دی آباد وي. یعنې د ګل خان ژبې له د څه راځي نور که د پښتون ولس هغه ټولنیزې کومې ګټې یا د خپله کوم وسایل وي د پښتنو د خاورې او هغه د ولس د پښتون ولس مالو دا دی د پنجابي، خو چې صرف دا فقط یوه
چوکۍ ورسره او د دې خپل هغه شخصي جیب چې دی هغه دې ډک نو بیا کله کله ته زه کله کله د مثال مونږ ورکوو چې خپل پښتون روډ ته خو هغه خپل حق چې دی هغه هم نه ورکوي د ځمکې د یوه وړې ټوکرې په سر ورسره جګړه کوي وژني او هغه خرابوي مګر بیا خپل هغه د پښتون ولس کوم وخت چې خبره راشي هغه بیا چې وایي چې پنجاب چې دی هغه زمونږ مشر روډ دی او بڑا بای چې ته دوی وایي بس بیا د پښتونخوا ټول وسایل د پښتنو هر څه چې دي هغه دی بیا د پنجاب زه به بل سلایډ ته لاړ شم چې هغه او څلورم سلایډ شو ګل خان په عمل کې د دې عمل به څنګه وي نو دلته دا سم نه ښکاره کېږي زه به دا لږ وړوکی کړم اوس چې دا لږ نورم موږ ته ښه ښکاره شي دا به بیا به وروسته خیر دی بیا د رانږدې وکړو ښه یو ګل خان افسر ته چای وړي چې کله ورته چای وړي یو ګل خان افسر خوشحالولو په خاطر بیا ورته وایي چې پښتون افغان مشران چې دي دا غداران دي لیکن پنجابي مشران چې دي دا ایماندار دي پاکستاني فوج د دنیا نمبر 1 فوج دی خو دغه دی دا او بیا چې پښتون هغه کم تاریخي مشران چې دي هغه بیا هېڅ هم نه دي پاکستان هم ته وفادار لیکن د پښتونخوا او پښتنو غدار په پاکستانیت جګړه کول او پښتون او افغان ته کنځل کول لکه دا ما ځنې مخکې سلایډونه کې ویل په دې باندې ډېره اوږده تفصیله نور نه کوم دا به په مخ باندې به ځو دې کې دی چې بیا دې ته ما یو تنظیم غوندې یو شعر هم لیکلی دی دا به بېرته زه دغه کړم چې دغه شي دا بیا داسې دی چې وایي دغه دی دا خپله خاوره پښتونخوا کې چې اوسېږي په پښتو او پښتونواله ښه ښکارېږي پښتونخوا کې اردو ژبه کړه محکومه په دې خاوره یې پښتو کړله نه پښتونخوا کې اردو ژبه کړه حاکمه بخښنه غواړم ملګرو دا شعر به د سر نه ویمه خپله خاوره پښتونخوا کې چې اوسېږي په پښتو او پښتونواله ښه ښکارېږي پښتونخوا کې اردو ژبه کړه حاکمه په دې خاوره یې پښتو کړله محکومه ضرورت ژبې اردو او انګریزي کړه پښتو یې لرې له پوهنې او هستي کړه دا نصاب راته پنجاب بیا داسې جوړ کړو چې جناه د پښتون پلار لیاقت یې ورور کړو اتلان د پښتنو یې غداران کړل ډېر کلونه بې له جرمه دوی بندیان کړه بیا جناه زموږ قائد او رهنما شو ابدالي زموږ پردی شو د بل چا شو پښتون لرې د پښتو دود او دستور شو پښتو او پښتونولي هیر منشور شو دا نور شعر ما سره اوس په دغه نشه نو کوم زه په غلطۍ کې ما ویلې تېروتنه کې بخښنه غواړم ملګرو ځکه ما ته لرې نه ډېر وړوکی ښکاري او شعر مې په یاد نه دی زده دا زما شعر دی ما لر او بر پښتون ته لیکلی او افغان ته نو په مخ باندې به ځو بل سلایډ ته ځو دا چې دی څنګه زه به دا وړوکی کړم ځکه چې بیا صحیح نه ښکاري دا چې دی د ګل خان اغېز یعنې دا په معاشره باندې ګل خان څه اغېزې لري خپل نسل ته غلط پیغام ورکوي لکه څنګه چې مخکې ما ویل هغه طارق پټان چې دی یا حسن خان چې دی علي محمد چې دی دا چې دا غټ ګل خانان دي نو دا چې دی دا بیا ډېرې غلطې اغېزې په خپل قوم باندې لري ځکه دا ډېر زیات پاکستانیت ته کار کوي ځان پاکستانیت ته ډېر زیات نږدې ګڼي پاکستان ته خو خپله د پښتونخوا مسله چې ده دا ترې بیا هېروي د پښتونخوا د وسایلو مسله ته هېروي لکه څنګه چې ما مخکې ویلې بیا دا چې دی د فرهنګي غلامۍ تمثیل دی لکه خپله دا ګلخانیزم چې دی د دې اغېزې چې بیا دا د فرهنګي غلامۍ تمثیل دی او د خپلواک فکر دښمن نه که بیا کوم سړی کوم پښتون بل د خپلواک فکر دپاره کار کوي یا د لوی افغانستان دپاره کار کوي د پښتونخوا خبره کوي بیا هغې سره چې دی د دوی ورسره بیا دغه نه لګېږي بلکې دوی پسې بیا پروپاګنډ هم کوي او په دې باندې پروګرامونه هم جوړوي بل دی پاکستانیت خپرول یعنې د دې اغېزې دا چې دا پاکستانیت خپرولي خو له افغانیت او پښتونولۍ سره کرکه کول وي د دوی نو دوی پاکستانیت خپروي خو له افغانیت او پښتونولۍ سره کرکه لري د خپلې پښتونخوا سره کرکه لري خو پاکستانیت خپروي په دې کې دا مخکې چې ما څنګه ویل تاسو ته معلوم وي حسن خان دی ما مخکې هغه هلته انځورونه ښکاره کړي او دې کې حسن خان غټ ګل خان دی هغه احمد علي دی یو پی ټي آی کې یو دی او یو چې دی دا بل ډېر پټان په نوم باندې دی تاریخ پټان چې هغه ښه تیارۍ سره راځي او د ګلخانیزم دپاره ډېر کار کوي نو ځکه هغه غواړي چې پښتانه د تر ډېرې مودې پورې نور هم د پنجاب په غلامۍ کې پاتې شي او د خپلواکۍ په لار باندې روان نه شي نو دغه چې دی دغه د تاریخ پټان دغه د زه به اخره کې لاړ شم هغه اخرني سلایډ کې چې دی ګورئ دلته دا شته دی په دې کې دا دغه چې دی دا پایله که نه لکه باید ولې ګل خان نشو ځکه د ګل خان کېدلو سره زموږ د خپله پېژندګلو د لاسه ځي زموږ د خپله ژبه او کلتور او تاریخ د لاسه بیا ورکوو بل د پنجاب په نظام کې به تر ډېر وخته پورې پاتې او د پنجاب قوم خدمتګاران به یو نو که چېرته کوم سړی ګل خان شي هغه به داسې کو ګل خان دی نو موږ به خپل هویت وپېژنو
خپل ژبه خپل کلتور او هغه ارزښت په درکړو د پنجابي نظام تابع به ونه وسیږو د خپل قوم خدمتګاران به اوسو دې ته کار کول دي بل دا اوس ګوره دا ما دغه دی چې ما مخکې ویلې کنه د توجه مننه تاسو هم ګل خان او پیژندو ځکه دې کې چې دا درې ګل خانان چې ما مخکې ورکړي دي دا تصویرونه یا انځورونه دلته شته دي چې په دې کې دا درې ونه چې دا ډېر لوی ګل خانان دي او دا پاکستانیت ته کار کوي پنجابي توپ ته کار کوي د خپل ژبې خلاف دي د خپل قوم خلاف دي او پنجاب دا اردو ژبه چې دا د لکه ورته اسلامي ژبه ښکاري خپل ژبه ورته چې دی هغه ورته سمه نه ښکاري پښتون قوم چې څو خبره کوي هغه حرام ګڼي مګر بیا د پاکستاني قوم دپاره بیا هغه ورته حلال ښکاري نو دا دغه د ما سره بر اساس یې بمي هغه مخکې ما سره خو بیا په څه دغه کې خپله ووتو نو بیا ما هم خبرې کولې زه ورته دغه نوم اوس بیا بېرته راواخلو دا دی راغی نو زه به دا اوس صحیح کړم نو دا سلایډونه چې دي دا خو ملګرو ما تاسو ته نن د زما د مقصد هم دا و چې د دغه په هکله به خبرې کوم د ګل خان په هکله باندې هغه ما وکړې نور اوس عام نور بحث شروع کوو نو دې کې به راسره اوس راساس هم برخه اخلي او زه به دا سلایډ هم د دې ځای نه لرې کړم چې موږ به اوس غټ ښکاره شو او صحیح خپلې خبرې به وکړو نو دا چې دی دا څنګه زه به دا ځای نه لرې کړم چې دا دغه کو دا ریموو یې کړم د ځای نه بس صحیح شو اوس نو اوس به موږ خپله تاسو ته غټ ښکاره شو ملګرو زموږ دا پروګرام تاسې په ژوندۍ بڼه باندې ګورئ خو یو کار دی تاسې کولی شئ که چېرته کم یو څوک موږ ته دغه کوي دا ګورم دا یو ملګري موږ ته سلام رالیږلی و بیا به موږ دلته ځان سره راخلو نو کار ملګری دا زموږ دا پروګرام اوس تاسو په ټیک ټاک او یوټیوب او په دغه کې فیسبوک باندې ګورئ نو ټیک ټاک هم په بل ورځ خو ما په سیستم باندې کار وکړو نو اوس موږ په ټیک ټاک هم کار یو څو ورځې وروسته بیا د خیر سره ایکس چې پخوا به ورته ټویټر ویل کېدلی بیا به هغې ته هم ځي زموږ پروګرام او بیا دغه سره هم دغه کوو اړیکه وله جوړوو د انسټاګرام سره نو داسې به چې په ډېرو ځایونو کې به بیا دا کتلی کېږي او په ډېرو ځایونو کې به بیا دا پاتې نو زه به انشاءالله تعالی همداسې مکمل داسې یو پاور پوینټ پریزنټیشن به هغه زه برابروم بیا بیا راوړم تاسو سره بیا دلته شریکوم بل دا کار دی چې صحیح د ملګرو ځکه زه خپله خپل بیا دلته دا کار مې بیا دلته دا پروګرام دپاره تیاري نیولي بیا هغه پروګرام جوړولي نو که ډېر چېرته کم هغه سلایډونه ډېر معیاري نه نو بخښنه غواړو ځکه دا به انشاءالله تعالی د وخت په تېرېدلو سره او بیا کم وخت کې چې موږ ته ډېر وخت پیدا کېدو نو بیا به لږ ښه په منظم ډول برابرو نو دا لږ وخت نیسي ځکه موږ هم یوازې سو نو دا ځکه بیا دا تخنیکي وسایل بیا هغه نور برابرولي دا معلومات راټولولي بیا تاسو سره شریکولي انشاءالله تعالی دا به کېږي دغه ملګري سلامونه رالیږلي دي شیرګل محمدي صاحب تاسو محترم راسا صاحب ته سلامونه او احترامات مننه شیرګل صاحب الله دې روغ جوړ اوسه روغ جوړ دې تا لري الله پاک راسا صاحب ځکه ما خبرې وکړې اوس تاسو مننه به ورسره ته به دوام ورکو دي کې ویډیوګانې ما سره خو باندې راوړي ان شاء الله تعالی به بیروس راوړي خپل نظر دغه کا به بیروس بالکل به ورسره تاسو ولا هغه ګل خان په ارتباط هم مکمل دا خبره په ټولو مشخصات او غږیدل او معرفیم کو خو ولې دغه کار څومره چې دغه شی بیا دغه ګل خانان دغه بعضی چې تاسو یاد کړل چې شعوري کار کوي لکه دغه کله د تلویزیونونو کې مرضی دا تاسو حسن خان او کله به د یو رقم باوراسب دی به منطق او به دلیل یو خبرې کوي او بیا د ځان دغه نسی چې د حق بجانب دی او د چې سوای د واقعیت دی او د حقیقتونه دي کنه نو داسې ګل خانان چې په ټولنه کې نو دا طبي خبره ده بل چې خپل لري نو بل ته ضرورت نشته دی نو هغه تمام ورسکینی او هغه ډیر دغه فالوورز هم لري او بس دغه ورته ګل خانانو تناسي او هغه کوم په د انګريزانو فلسفه چې هغه کوم درس ویلې دی هغه کوم سیستم هغه څو لغاتونه چې زده کړی دي هغه په دې بس په دې غریب پښتنو باندې تطبیقي چې بس هر څه دی او کني دي امدادي خلاص نو پاره کې و مسله د سیمه د سبب هم پکې لګو هغه د سده چې دغه ګل خان پلاس کې شه دی یو ګل خان تلویزیون په لاس کې دی کنه څه وګوره د چلې چې هلته ډیر پښتانه په پاکستان کې ډیر پخوا غوښتل د څو کالو مخکې خبره ده چې یو تلویزیون جوړ کړي د پښتو کنه راغی ته اجازه ورنکړه مګر بیا یو پنجابي راغی بیا د خیبر تلویزیون جوړ کو او د خیبر تلویزیون په جوړېدلو سره د ګل خانان د حسن خان چې یو د سيزن نور ګل خانان
دغه پکې ونیول او دا دې په خاطر دې مشر چې پنجابي دی کنه لکه دا دې په خاطر وکړي چې دغه پنجابي چې دا به د خبرونه کوي چې نورم ګل خانان دغه کې زیات کې په پښتونخوا کې او بل دا کار دی د سي شعوري او ذهني رورو ګل خاندیزم طرف ته به کنه نو ځکه دوی دا کار کړی ځکه اوس اول دا خپل حسن خان چې دی دا حسن خان چې د ډېر لوی ګل خان د خپل اسلام آباد کې اوسېږي او دا چې دی دا ماغه د خفیه کوم ادارې چې دي د دوی د آی اس آی او د نور ادارو لپاره دا کار کوي دا غنه پیسې اخلي پاکستانیت ته کار کوي د پښتنو سخت خلاف دی د پښتو ژبې د پښتون قوم سید په پښتو لګي دی مګر دا د سده چې دا رورو پښتانه وایي پښتو ژبه وایي او دا د لپاره کار کوي نو خبره به د سکو چې دغه به ان شاء الله تعالی دغه خبرې به کوو د سبنه کوو چې کله ته لګي کله زه چې کله نو آزاد خبرې خېری به راسم ځکه چې به کله کله غسړی نه خبرم کنه یریږي چې بل ډیر وخت به کتیر شي نو چې هر څومره چې زری او دغه دی او د مخکې تا خبره یاد کړل چې نور دوستان څوک غواړي د زموږ سره پروګرام کې شریک شي مهرباني دی وکړئ را دي شي تاسو ته د بوراسه بیا واتس اپ دلاره اول درکې کنه ونه د څه خو د شری دا د سیستم دا غنه دی کنه لکه اوس موږ ټیک ټاک کې خره کیږو او ټیک ټاک هغه کسان چې کالته ټیک ټاک مونږ ته نه هغه مونږ ته نه ښکاري نو هغه او د څه کولای شي چې میسج وکړي کېدای شي میسج د ما ته ښکارا شي لکه څنګه چې د شیرګل محمدي ورور ښکارا شو نو هغه به ځکه ولې شم تر واخلم کبیر اتل بیا هغه د سی چې مونږ ته د دغه کې د فیسبوک باندې میسج وکړي د اسې په دغه باندې وکړي زما نمبر ورسره هغه باندې دی وکړي بیا مونږ کولای شو ورځ ځان سره ته بلنه ورته ورکو دا پروګرام چې لګ نور منظم شي بیا لکه ډاکټر صاحب خو ماته ویلی هغه به د خیر سره به زراخ لمه چې هغه به د خپل اسلامي دین په اړه کې خپل ازمن د دین او د نور کومي مذهبي دغه چې دي معلومات هغه سره ډیر زیات دي د اسلام تاریخ پاک لا باندې به ان شاء الله تعالی هم ځان سره اخلو نو هغه به دغه کوو خو ما هغه اوسه پورې ذکر روانه اوسه چې ما الیکشن ته دا پروګرام ته منظم شي به الیکشن د سیستم سره بلته پیدا کو نو به ان شاء الله تعالی غره خپلو نو دا د ډیر نور دوستان هم شته بوراسب دوستان ډیر زیات دي خو به خو اول به موږ لګ بلته پیدا کو د 16 ورځې او 15 ورځې به نورم دوام متور کو به د خیر سره ډاکټر صاحب راخلو نور ملګری براولو دا به د شي چې ځکه به زمونږ د موضوعګان چې دي هغه به مختلفي چې به د عملګری تی به ډیر زیات نه دغه کیږي په بل بده سي چې د روزمره چې کوم دغه راځي لکه ټرمپ سعودي ته سفر کړو لکه دی باندې به ارده په چې به روزمره معاملې او په باندې به خبرې کول دا په پښتونخوا کې چې د بلوچ لیبریشن آرمي چې ورته وایي کنه لکه بلوچ ازادي غوښتونکي هغه چې دی دغه په اړه ځینې معلومات ورکو چې هغه ماننم یو دغه واوري دغه یو د هند غوښتنه کړې و چې موږ تاسو پر رسمیت پیژنئ او موږ خپل ازادي اعلانو نو که چې ته یو هیواد به پر رسمیت پیژنې به ډیر خشي دوی د پاره ځکه چې بیا خو باغی وسره په آزادانه ډول خپلواک توګه به بیا سره مرستې کوي او هغه به په داسې مخه باندې زی او ان شاء الله تعالی ځان ته خپلواکي اخلیم داسې دغه چې دی د تحریک طالبان پاکستان دوی مبارزه شروع کړې ده سید په دې کې بزنه کسان خپل خپلواکي او لوی افغانستان به غواړي ځین به د سی چې په دې کې به دغه کلی ده آی اس آی به کې خپل ځنې کسان مرچولي هغه موږ نه یادو خو مګر دوی مبارزه چې دا ډیره پاک او سپیڅلې ده په دغه شان دوام ورکړي ان شاء الله تعالی دوی به به ازادي اخلي او دا به د لوی افغانستان سره به د خاور یو ځای کوي خو ځنې به پکې می ځکه تحریک طالبان کې نه کسان شته ځکه چې هغه باغی خپل د سی په دغه ډول باندې ورته لګري چې دوی سره یو ځای کارو کوي او د دوی ځنې معلومات هغه ته ورکړي کنه به د پنجاب سره بالکل بوراسب ګور دا ټي ټي پی چې دا بوراسب د دیو چې دغه کم مرام او هغه کم دغه د تاسو هغه کار څوک ولولي کار مسلمان ولولي هغه کې خو هیڅ کم بد شي نشي هغه وایي چې موږ دلته یو اسلامي قانون غواړو شرعي قانون غواړو یا اسلامي دولت غواړو چې هغه یعنی واقعا اسلامي دولت د انګريزانو قانون دلته نه دغه یعنی دغه هر څه دلته یو په اسلامي ټولنه کې او هغه یعنی ټول غوښتنې د ټي ټي پی دا بالکل په زیادی بوراسب دي سره هیڅ څوک یعنی د مسلمان دي سره مخالفت نشي کولای هغه څوک ځان ته واقعي مسلمان وای نو دغه خو د اسلام دغه غوښتنې دي ورور چې ته په کومه ټولنه کې اوسېږي د عقل باید ته د یو اسلامي چتر د یو اسلامي نظام لاندې باید ته ژوند وکړي نو دلته خو دغه قانون خو ټول انګریزي قانون دی بوراسب بالکل دا مسله د سیده د لکه د دیوبند مسله ماته دغه شو دغه چې دي د مولانا فضل الرحمن دا کوم ګوند چې دغه دا ټول دیوبندین دي کنه او طالبان چې دي د تحریک طالبان پاکستان څخه د دوی نظریه هم د دیوبند سره تقریبا یو برابر ده خو دوی تر څو پورې ځکه خو به د مولانا فضل الرحمن چې دا
د سټیټ انما چې په بل سټیټ باندې خبرې وکړي کنه دا د سټیټ ډیر سخت طرفدار سره دی دا لکه خبرې پویګم چې د پاکستان د کوم سیستم چې دی دا نه شرعي دی نه اسلامي دی مګر به ما غوځي کې خپل غ سټیټ چې دی غ سپورټ کوي ما په بل باندې وېدو ما سره دا ځکه دا بریلوین ملین چې دی د پنجاب هغه دا ډیر سپک یاد کو خو ځا خبرې نه کوم هغه به دماغي مولا د لارې به ورته کدم چې هغه ملین دی څه وای دی لګه خبره وکړي و پی ټیم په سیبت ویلی مولانا فضل الرحمن خو خو سم نو ځکه د پنجاب طرفداري کړي او به چې کله دی د فوز په څه خبرې کړي وي نو به ورته فوزینو د بریلوین ملایان چې دی دایر بسره پاتولي واغه په ډېر سخت بد ردی ویلې هم د مولانا فضل الرحمن بس نو ځکه دا هم د سیدی خو بیا هغه ویډیو اوس ما سره نشه ځکه هغه خبرې هغه ډېر په یو پوچ انداز کې کلی ځکه زه په نوارم په ما انداز کې چې څنګه مولا ویلی واغه زه دغه کوم نو دې خاطر باندې بدای ان شاء الله تعالی به بل ورځو څه کدي شردي روح بسنی لیکي نړۍ من شیرګل ورو را بسلای تا ژوند لري موږ خپل لکه هڅه چې دی هغه به کوي ان شاء الله تعالی د پښتنو د پاره ځکه تاسو خپل معلومات ځکه دغه چې دی دغه شان د ګل خنان چې دی ځکه دوی ډیر کار روان کړی دی کومه وګورو ورو هغه د پښتنو نه د پښتونخوا هغه پښتونولي چې دغه پکې به دغه احساس کمیږي او پاکستانیت پکې زیاتیږي او هغه هم د پاکستانیت کار کوي ان شاء الله تعالی چې زمونږ څه په وس کې هغه به کوو چې پښتانه کې د پښتونولۍ احساس بیدار کو خاص کر د ګل خانان چې دی په پاکستان چې څوک لږ څه وای هغه سره جګړم کوي کنځلې مرته کوي هر څه کوي مګر که د پښتونخوا څه یا د پښتونخوا کوم رهبر پسې څه خبره کوي یا د پښتونخوا ارڅ چې هغه به هیڅ غلی پاتې او دوی د سنکه چې خپل د پنجاب سره دوی د سه باس نه کوي چې ورته پاکستانیت بیا خو په راشه د پښتنو چې د کوم حق او حقوق دی او تلسم ترمیم باندې وته ورکړل شوی دی چې د دیو صوبې د وسایل مدنیات دي دا به همیشه د پښتنو یا د بلوچستان د بلوچستاني هغه تاسو نه ورکوي موږ مجبور یو چې را پاتې کوم مګر دوی دا کار نه کوي مګر بلوچستان چې ماشاءالله هغه وزکار شروع کړی دی د خیر سره هغه به کوي راځه بالکل اوس تاسو خپل فکر وکړئ په پیښور یا په پښتونخوا د ژوند سطح خاطر کده اسلام آباد یا د پنجاب یا د سند بالکل د اسلام آباد او د لاهور به وګوره د پنجاب چې دی د پنجاب کې چې دی د لاهور او د کوم منطقو کې چې غاصلي پنجابیان وسیږي کنه دوی ډیر پرمختګ کړي مګر هغه منطقي چې د سرایکین دي سرایکین پکې وسیږي او پښتانه سرایکین پکې وسیږي ځکه چې هغه د سرایکی بل چې د ډیر پښتانه دي هغه خپل ژبه د لاسه ورکړي ده خپل کلتور خپل ژبه کلتوري د لاسه ورکړي دي نو هغه چې دی اوس سرایکین شوی دی مګر جبه هغه ته پټان سرایکی وای کنه نو هغه چې دی دغه دی دا هغه چې دی هغه منطقي چې دی هغه چې دی هغه دومره پرمختګ نه کړي دومره ترقی نه کړي ځکه چې هغه خپل اصلي پنجابین نه دی او د جبه په لحاظ باندې سرایکین دی او ځنې پکې پښتانه دي ځنې بلوچ سرایکی جبه والا دي نو دغه چې دی دغه به هغه ته به دومره دی نه غواړي چې هغه دومره پرمختګ وکړي نو ځکه دا اسی سړی تاسو یو پښتنه پیدا کیږي کله کله چې دی پښتنو ته یو ورځ هم د دیو کم د فکر کړی دی چې دا پنجاب دی که اسلام آباد دی که کراچۍ ده دا خو ټول یو ملک دی یعنی هغه کومه بودیجه کوم هغه دغه کوم انکشافونه او هغه کوم دغه چې جوړیږي پروژې چې جوړیږي دا خو د دولت په سطح باید ټولو ته پکې عادلانه دغه تقسیم ور باندې وشي که نه دی دومره نه ګوري وړاندې دی چې وګوره د اسلام آباد کې څنګه ژوند دی په کراچۍ کې خلک څنګه ژوند لري او په پښتونخوا کې خلک څنګه ژوند لري دلته ټولې اکانډیشنې برقونه هر څه شته دي او هغه اوبه بند دیو د پښتنو منطقې نه هلته ځي او دیو باندې حتی برق هم هغه کله کله ور باندې نه پرچوي ور باندې و دا د سیو ځکه دا تلسم ترمیم چې یو خو دی کې د پښتونخوا صوبې ته نوم ورکو د خیبر پښتونخوا هغه هم دوی هغه پوره نه ملور نو کو چې واځي پښتونخوا ځکه دوی د سپیکر کو پنجابیانو ډیر مکارتوب نه کار واغسو هغه د سپیکر کو چې ته د هزاره ډیویژن ته چې باغې کې ځنې امکان پکې وسیږي خو هغه اکثره پښتانه دي خپل جوبه ورکه یره کړی د تنولی قوم دی ځنې نور جدونه داخله چې دی هغه اوس په هندکو خبرې کوي خو دی پښتانه نو هغه د څه مسله وای چې هغه دا سوچ کوي چې دغه دا کچیرته دغه پښتونخوا نن کې خسرې شو نو ته خدا د هزاره داخله چې دی دا خو امکان دي یا د ځنې پکې به پښتانم نه دي د قوم په لحاظ باندې ولې دوی د غشي دا د پښتونخوا سره به
نو ځکه د چلو کو چې هغه د یوازې خیبر وسره ولګو خیبر پښتونخوا نه چې یوازې د خیبر منطقه چې د پښتونخوا د هغه دی خو ته هزاره ده او د نور منطقي چې دي ان دا د اټک د ځنې منطقي دي ځکه دا خو منصيره کې ځنې ځای نه دي ان دي پښتانه نو چې دا به پښتانه نشي دي ته نمبر خیبر پښتونخوا غنه به موږ پوره ورنه کې به د تلسم ترمیم کې د سیو چې دی کوي چې د هرې صوبې چې کوم وسایل دي لکه ځنګلونه شروع د پښتونخوا یا د قیمتي مدنیا شو ډبرې شو ریاضي شي نه شروع وبدي د وبو دا کوم بندونه چې بيدي دا د دې چې څه ګټه پټرول دی یا د غدي د ګیس ته د دې ګټي بچی دي دا پښتونخوا ته وړي کیږي مګر هغه نه روسته د تلسم ترمیم نه روسته دوی البته د حکومت را وستو ځکه چې هغه د مرکز نه کنټرول کېدو لکه د تحریک انصاف چې هغه خپل ته اوله کې عمران کې نه ول ځکه هغه ګټي چې دي هغه څنګه غوښتنه نه کوله ځکه عمران خان خپل پښتون خو مګر هغه پنجاب کې وسیږي هغه الته به دا سیستم هم جوړه چې ترڅو پر پنجاب کې تسیتونه ویني سي تنه شي کولای چې وزیر اعلی شي الته یا په غټه چوکۍ ته ورسېږي نو بیا د شو چې دوی دغه وکړه د خپل وسایلو نه بسیتیر شو د تلسم ترمنځ غږ نه کوي په اخره کې چې کوم وساته د صدر اعظم دغه شو د شهباز شریف شو نو اوس کله غږ کوي نو اوس دی غواړي چې هغه تلسم ترمیم په د منځوي چې هغه د صوبو چې کوم حق جوړیږي چې هغه ملورني کې او د دیو د مدنیاتو کنټرول هم راسن لکه مرکزی حکومت تلاړ شي چې دیو توافق وي کنه چې هغه تلاړ شي او دا غزنه باید د دوی چې کوم بارني وادونو سره به کوم تړون نه کیږي چې هغه د اسلام آباد د لاري وشي نو دا د چلے د ډیر غټ چالاک خلک دی د پنجاب سره نکیږي ځکه دوی ډیر خیر دي هغه تعلیم یافته دي هغه ریسرچ کوي تحقیقات کوي د قومونو په ذهنونو د غو په شعور باندې کار کوي زمونږ پښتانه چې دي کاغه کم یو تعلیم هم کړی دی هغه به شعوري پنجابي هغه به د پښتنو د لپاره کار نشي کولای ځکه دا شانه بشانه چې ورته څوک یا مونږ ته ګلخانان دی په دې کې د باسین سیو شو چې ډیر خد پښتنو شاعر دی دغه ویلزم شانه بشانه د پاکستان فوج سره موخه په دې پوي کې د پاکستان فوج چې دی دا چې دی امدا چې کنټرولي د نوري صوبې او د نورو صوبو قومونه او د ماغه خپل استحصال څنګه په خابه انګريزان نو د انګريزانو عسكر به وګوني خپل خو انګريزان خو اورس خود ته نو وسیدو هم دا انګريزانو به د خپل فوز په ذریعہ باندې استحصال کو په فوز کې بم خپل هندیان بم پکې پښتانه بم پکې بلوچستان ټول به پکې خو استحصال به بدم د خپل قومونو کو اوس هم دغه چې دی د پنجابي فوز دا کوم د پنجاب دا کوم فوز دی دا اوس استحصال کوي د نورو قومونو او به د قومونو نشرمېږي خاص دي کې د پښتانه دي کې بلوچ دي به موږ سره شانه بشان یو کوم دغه فوج د سایسي سال کې تاول د انګريز د ازادي غوښتل خو د پاتې غوښتل چې هغه خپل خپل موجود نه خو دغه فوج چې د ټول ستا بهرنۍ سیاست داخلي سیاست ستا وسایل ستا پارس باندې هغه کیمو خو د اوس پنجابي حکیم دي ځکه دا کله چې په بنگال کې دوی حاکمیت د پنجاب د فوج پنجابیانو نظام د بنگالینو تزان خلاص کو ځکه هغه په دې پویدل چې زمونږ خپل خاور اختیار زمونږ د بهرنۍ سیاست داخلي سیاست د ټول اختیار چې دغه د پنجابي سره دی نو دی خاطر باندې ازادي دی واغسره ازادي د چانه واغسره ځکه هغه خو دوی خپل ګوره اکثریت ما د بنگالینو په وخت کې د مغربي پاکستان د ابوینه فوس ډیر او هغه غټلې مو په انتخاباتو کې مګر به فوز په کې د چا پروتو ازادي ځکه واغسره ګوره دا خپل معلومیدو چې د پنجاب فوز چې و تسلیم شو د پنجاب فوز چې یو څه کې پښتانه بمو خو د پنجاب فوز بنگالیان نه خپل فوز نو فوز د پنجاب هغه استحصال په هغه استحصال کول هغه قوم خپل غلام ساتل نو ماغه چې به د دوی خپل د پنجابین ازادي واصل چې تسلیم شروع ماغه ټول دغه د پنجابین او یو څه کې دغه د جمعیت اسلامي خلکو چې خپل بنگالینو او د پنجاب فوز سره به یو ځای کېدل دغه د بنگال د جمعیت اسلامي خلک چې او به د خپل بنگالین وجل دا دومره غدارانو د خپل قوم د پنجاب فوز سره ولاړو د سپیکر کوي د بنگال خلک مسلمانان دي سربیواز د پنجابین چې دي چې بس دا مسلمانان دي او دغه فوج سره ولاړو د ظلم سره ولاړو خپل قوم په غلام کوو نو دا ډیر خطرناک او بالکل باورس او د بنگلاديش دغه قیام کې خو اکثریت دغه د پانتون شاګردانو کړه اکثریت نه هغه خو د مسله و دلته د کې دوه مسلې یو خو د چې دغه د بنگالینو کې د شعور ډیر زیاتو د خپل ژبه د خپل قوم د خپل کلتور د دیو د پاره ډیر کلک درېدل یو وخت د چې دوی په خپل یو بنگالي او پانتون کې دوی مظاهره وکړه د خپل ژبې چې موږ خپل ژبه د رسمیاتو کې غواړو او په پانتون کې غواړو به د پنجاب ځنی پولیس والته په دوی باندې ډزې وکړي یو څو بنگالیان شاګردان چې هغه کې شهیدان شول داغه نه بعد تحریک هغه جوړ کو چې موږ د جبم غواړو په دې کې پاو کا د یو اوې کال کې د انتخابات هم شو انتخابات د
بنگالي نه وړي حکومت دلته دوی ورته نه تسلیمو چې اوس به بنگالي څنګه راځي او دلته په پاکستان باندې حکمرانی کوي او په اسلام آباد کې ناشتي نو دوی حکومت نه تسلیمو هغه به پیښ چې راتکارې موږ ورته د غلام حیثیت لرو نو دې په خاطر باندې به بنگالین راپاتې د خپل ژبې د خپل خاورې د خپل کلتور د ساتنې په خاطر هغه راپاتې هغه به پیدل او بالکل باوراسه زموږ ژبه چې دا په موږ باندې راوړي د اسلامي ژبې په خاطر باندې چې اردو اسلامي ژبه د دایره باندې واکمنه کړې ده د هندو نه نفرت یو د هندو ژبې به دراوسري ده ځکه دا یو خبره کوم دا ملګرو دا اردو ژبه خپل ما هندي ژبه ده دا یو ژبه ده لیکلو کې فرق دی د کوم شاته د انګریزانو غټ لاس چې دا به وخت کې موږ به بری صغیر تقسیمو دغه ژبه به ولا به قومي ژبه ورته دغه کوو چې دا جوړو چې دا قومي ژبه د دې ته یو قوم جوړو چې دا به لکه د یو قومیت ورته ورکو د ژبې په دې اساس باندې نو څنګه دا ټول دروغ دي دا ماغه د هندو ژبه ده د تیر اوري د پاکستان پاکستان په پښتنو سیندینو په دغه نور قومونو باندې په زور داخلي یو کار دی دغه ژبه چې دا د پنجابي ژبې سره دا چې ډیره نږدې ژبه ده اوس کې د پښتون نه چیرته ته پښتو واخلي او هغه اردو ژبه شي هغه به ته نشي پښتون کې ډیره به ورته مشکل چې هغه به د پښتون شي مګر کته د یو پنجابي ماشوم نه پنجابي ژبه واخلي هغه ته اردو ځکه یو مې شاګه سره به د پنجابي خبري وشي هغه به د پنجابي ژبه ته خپل شي ځکه چې پنجابي او اردو په منځ کې فرق نشه سره ډیر لږ فرق پکې دی چې هغه د لهجه کې دی یو څو الفاظو کې دی نور ما یو شی دی ځکه پنجابین غږ نه کوي ځکه هغه ډیرو خیر دی هغه په پویږي سید د عجیب له کومه د اردو نوم کې ولا ورکلم دی د قومي ژبه شوم د یاد دی او د پاکستان اوس رسمي ژبه هم ده خدا چې دا خپل تقریبا هم د پنجابي ژبه د پریچي ځکه د نوم بهم لکه بل دی کو پنجابي ژبه د قومونو و چې څنګه تاسو ژبه چې د زمونږ باندې رسمي ژبه شوی د زمونږ نور ژبه نشته دي کې خپل د کوم یو چال دی دغه په کې دغه دی فلا دي چې پښتانه باندې پوي شي نو د خبرته به دوام ورکوم چې ځکه کوبه او بالکل باوراسه خو یو بل مسلې ته زه د کله کله چورت وړم ځکه که په جغرافیا په لحاظ وي ګوره بنگلاديش او پاکستان سره نه بيخي یعنی ډېر لوی مسافه ده کنه مسافه خو ډېر لري واقع ته مشرقي پاکستان دی او د خو دا مغربي پاکستان مغرب پاکستان بالکل او دا خو د سیو چې دا لکه دا انګريزانو بس هم دغه دا سیستم به غو جوړ کړی سیستم د جوړو ځکه د دې دوه قومي نظریه ورکړه کنه لکه دوه قومي نظریه دا د مذهب په خاطر باندې ورکړه د دین په خاطر دوه قومي نظریه د سینې چې یو به هندو قوم دی بل چې دغه ټول قومونه چې دي ځکه دا یو د مسلمان په دغه باندې دا یو قوم یاد واغوي کنه نو ځکه دوه قومي نظریه چې ورکړه به دا چې کله د خېدو به ویل چې کوم ځای کې چې د مسلمانانو اکثریت هغه به د پاکستان سره یو ځای کېږي او په کوم ځای کې چې د هندوان اکثریت کې هغه به دغه سره دی پاکستان دغه سره به د هندوانو اکثر چې دغه د هند سره زی او د کشمیر مثلا په دغه ځای کې د سیوا چې دلته مسلمانانو په اکثریت کې مګر دی او دغه چې دی په وخت کې یو راجا به ورته ویل هغه سیکو غوښتل چې دغه شي د هند سره یو ځای شي نو به دي چې د قبایل لاړه غزنی منطقي جګړه وکړه غزنی منطقي چې دا و چې لږ آزاد کشمیر چې وته وي د پاکستان سره چې دی دغه سیمه چې د پښتنو آزاد کړی دا پښتنو آزاد کړی دا به ما ته ورځ یو دغه ورخاره کو دی ځنې ما سره لنډه ویډیو و ناغه دغه علي محمد په قومي اسمبلی کې د پاکستان پورته شو چې دا آزاد کشمیر پښتنو آزاد کړی دی او د قبایلو آزاد کړی دی به ما ته روخ د قبایل چې دي دا د پنجاب فوز په ظلم کوي او دا یو ترجمان یو ته درولې او دوی به وهل ټکول هغه ځنې پښتانه قبایل چې په پښتوم صحیح نه پیدل څه ځنې پکې زاړو په دغه په دې اردو نه پیدل چې دغه پنجابي سره خبري وکي هغه ترجمان به ورته ترجمه کوو به هغه دغه کو دا به هغه باندې گزارونه کول په زور به ته ځنې پښتني کول چې دوی سوي نو ته به دا ورخاره کړ چې ګور د قبایلو کې دا آزاد کشمیر آزاد کړم دی ګور چې پنجاب څومره ظلمونه کوي همدغه کار څومره د پنجابي سره خو کې به هم تاسو وਹੀ ټکې بم بیزت کوي بم تاسو تحقیر به کوي تاسو به په میډیا کې شرمای په ډرامو کې بم شرمای تاسو په کلچر تاسو په فرهنګ په هر څه بدله دغه کوي رشخند وایي دی په ټوکی کوي بالکل باوراسه دا دغه ورور دا یو دغه کلی دا دی لیکلي دي چې هغه باسین صاحب هغه کوم ویډیو چې جوړ شوی و هغه په ارتفیشل انټيليجنس ته وایي کنه هغه مصنوعي ځیرکتیا په هغه باندې وایي جوړ شوی و نو نه هغه د سند شیرګل خان ورور ځکه هغه په موږ لګه پلټنه وکړه خبره دا غي صحیح هغه قدم را ویل چې دغه هغه کوم پنجابي کوم دغه چې د مسلم لیگ هغه لمانه ورکړي دی بل چاته د بل فیسبوک نه پاڼې نه خبره شوی هغه صحیح دی وایي
خو هغې ته ما اجازه نه ورکړه چې تاسو خپاره کړئ. هغسې یو تخنیک و ځکه ځان یې دغه نه خلاصو. دا ټول ګلخانان دي ما یو شی دی نو دې په خاطر باندې ستا دا خبره صحیح وه ځکه هغه وخت کې بېرته اوازه شوله چې ناباسین صاحب دغه وکړو هغه بیا د خپل سپیناوي په خاطر راغی چې ما خو دغه د مسلم لیګ دغه پاڼې ته دا خپله نه وه ورکړې نو تا خو نه وه ورکړې خو کلي خو دې وه مرکه خو د هغې وه هغې خبرې هم کړې وې خو د بل فیسبوک دپاره وې د بلې پاڼې دپاره وې. اباسین صاحب داسې نه په ما باندې هم ګران دی د پښتنو ته کار کوي د پښتو دپاره یې غږ پورته کړی و خو مګر یو کار دی چې هر چا ګلخانیزم خپروو هغه بیا د پښتنو په ضرر تمامېږي. نو موږ ځکه لږ یاد کړو ځکه دا باید شعور ورکړي. صحیح ده اوس دې نه کېږي خبره نشي کولی زه په دې موږ په دې پوهېږو چې هلته سړی د پاکستان دغه د ریاست خلاف یو خبره وکړي یا یو څه ووایي هغه دغه کېږي دا یو وړل کېږي وهل کېږي ټکول کېږي هلته وژل کېږي نو بیا دغه نشي کولی ځینې چې بیا داسې د عمر نه زیات هغه بیا دغه عمره دغه چې ته وهل ټکول نشي زغملی نو هغه بیا خیر دی هغه که داسې څه نه وایي نو بیا باید داسې دغه هم خپاره نه کړي که نه چې دغه د پښتنو ذهن واړي. نو هغه ستا دا خبره چې وه دې ته زما پام شو نو ځکه دغه خبره دې ښه کړې وه ځکه هغه وخت کې بېرته دا هم دغه وه چې دا خبره هغې نه ده کړې هغه خپله هم راغلی خو کار یې کړی و یوازې هغه نه دی ډېر دي ډېرو دا کار کړی شانه بشانه والا اکثریت یې به وراسې خو د پیسو په خاطر یې کوي دا زه چې ګورم هغه بعضې فلمي اداکاران دي هغې هم دا د پاکستان او د وطن او دغه پښتانه په احساساتو راولي او دا زه په دې مطمئن یم چې دا به کېدای شي ډېرې چې ورله ورکړي یا له کالدانې نه به ورله ډېرې نه وي ورکړي هغې څه پروا لري هغه وایي چې دا د پښتنو بس دغه پښتانه په خوشحالېږي هم د دې پکې خپل شهرت او قدر هم پکې زیاتېږي او یو څه روپۍ هم جیب ته راځي ولې افسوس په هغه خلکو چې هغه بس استعمالېږي او تر شانه خبر نه دي د پردې د شانه چې نورې معاملې بل ځای کې روانې دي او نو دغه مشکلات دي به وراسې دغه ټول عمر دغه پښتنو کې دا مشکلات شته دی الله دې وکړي چې زمونږ دغه هېواد چې دی دا هم دغه شي د اقتصادي له پلوه قوي شي ترقي وکړي پرمختګ وکړي سوله پکې همداسې پایداره پاتې شي ځکه چې که چېرته موږ د پښتونخوا او د بلوڅانو نه پرمختګ وکړو یا مخکې تللی وي بیا به خپله دا هېوادونه موږ سره د خپله به د پښتونخوا خلک به خپله غوښتلی چې د افغانستان سره یو ځای شي ځکه د ژوند سهولتونه به د هغه ځای نه د افغانستان بهتره وي خو پنجاب په دوی پوهېږي نو ځکه دلته همیشه دا د څو لسیزو نه چې کله نه پاکستان جوړ شوی دی خپله وسه کوله خو بیا د دې څلور لسیزو نه 15 کاله یا 300 کاله بیا په دوی په دې وتوانېده چې افغانستان کې دغه جګړې پیدا کړي هغه خپل منځي جګړې هم داسې پر مخ باندې بوځي کله چې یو ګوند یا یو حکومت هلته جوړ شي دوی پسې بیا بله داسې یوه پارټي یا یو داسې یو شی ګوند جوړ کړي چې هغه ورسره په جګړه اخته کړي ځکه جګړې چې څومره اوږدېږي هماغومره بیا هغه ملک چې دی هغه هېواد د اقتصادي له پلوه پر مخ نشي تللی اقتصاد ضعیفه کېږي خلک د تعلیم نه لرې پاتې کېږي دا اوسني چې کومه ټکنالوژي ده د دې نه وروسته پاتې کېږي نو هغه بیا چېرته هغه بل طرف چې لږ هم ترقي کړي صحیح ده پښتونخوا د پنجاب نه کمه ترقي کړې ده خو مګر بیا هم دا څو کاله چې و یو څه پیسې به چې هلته افغانان هم پکې وو نور هېوادونه به دغه افغانانو مهاجرو سره مرستې کولې بیا به دلته چې دی اقتصاد به لږه وده کوله یو څه اندازه پر مخ باندې تو مخکې هلته د انګریزانو ډېر یو وخته پورې پاتې شوي هغې هم یو څه کار کړی نو دغه چل دی هغې نه مخکې هم په افغانستان کې همیشه جګړې دي که تاسو وګورئ دغه یوکرین کې چې کله جګړه وشوله نو دوی د څو کالو کې څومره تاوان وکړو څومره اقتصاد کمزوری شو نو بیا زموږ لا تقریبا 440 کالو نه لا زیات کېږي چې د افغانستان کې هم دا جګړه ده نو بیا کله کله دا ګلخانان چې افغانانو ته پیغور ورکوي چې تاسې وروسته پاتې وئ دغومره جګړه که کله پاکستان وکړه پاکستان به د نقشه به د دنیا نه بیا ورکه شي او دلته به بیخي بل څه جوړ شي خو آفرین دي اوس هم افغانانو ته دغه افغان غیرتي ولس دي چې خپله خاوره هم تر اوسه پورې ساتلې ده او بیا هم خپله وسه کوي هلې ځلې کوي انشاءالله تعالی یو وخت به راځي موږ به د دوی نه ډېر زیات پر مخ باندې تللي وو لکه اوس هم نه د دوی دغه پیسې نه چې ده لکه د دوی د کالدارې نه زموږ افغانۍ هم قوي شوې ده الله دې وکړي چې دغه سوله او امن هم داسې پایداره پاتې شي انشاءالله تعالی بیا به موږ نور هم د دوی نه ډېر پرمختګ وکړو بالکل بورا صاحب دا چې فقط موږ څوک ارامه پرېږدي او موږ سره څوک کار ونه لري افغانان داسې خلک دی چې هغه په نیمه باندې دغه کوي قناعت کوي ولې ورو ورو او ما خو دا هر څه د نږدې نه ولیدل انشاءالله وطن د آبادۍ په لور روان دی یو څه وخت نیسي یو څه ځکه چې هلته 40 کاله ستاسو چې مخکې یاده کړله جنګ تېر شوی دی بدبختي تېره شوې ده نو انشاءالله هر څه ډېر ښه روان دی او الله دې همدغسې افغانستان په امن کې
پټ ساتي نو ان شاء الله په خوا کې به پیشرفت او د آبادیګانې به ان شاء الله کېږي په خیر سره ان شاء الله تعالی. نو زه د سویم ځکه کوم موضوع چې نن وا ان شاء الله تعالی بل ورځ به زه به د جمعیت علما په باره کې یو مکمل یو پروګرام جوړوم د خیر سره د هغې ځینې ویډیوګانې او شیونه به م راوړو داسې نوبت په نوبت باندې به مختلف شیان باندې ویډیو جوړو کله کله به د افغانستان په سیاست باندې هم خبرې کوو چې هلته څه روان دي نور هیوادونه بهرني هیوادونه څه غواړي نو بیا به په دې باندې هم خبرې کوو داسې نوبت په نوبت باندې نو زه وایم نن دپاره خو نور څه نه وي نو بیا به بس کړو نن او بالکل باورا صاحب اوس دلته زه بیرون ناست یم عوام لږه یخه شوله او نو بالکل بس به ان شاء الله به سبا شپه راځو به ډېره ښه منظره ده مګر ډېره ښه منظره ده تازه هوا ده خو ان شاء الله تعالی هوا به ښه کېږي او بالکل بعد نه وخه کېږي او د ملګرو په لوی الله سپارم خوشحاله ارامه او سوکاله ژوند ولرئ تر بل پروګرامه پورې په لوی الله سپارم د الله په امان خیر په امان